الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو افغان یم او یو پیښوري پښتانه یو تقریر کړی و په افغانانو پسې سپک ورد ویلي. اولین خو دې ورور ته زه دا یم چې ته مهرباني وکړه، پښتون ټول یو پښتون دی، کلدار پښتون دا او کبر پښتون دی. دوم د پیغور او د دې خبرې خو ضرورت نشته، ته په د خپل ملک غلام یې، ځکه غلام یې چې په هر وخت کې پنجابی په تا سردار دی، ما باندې څوک سرداران څه نه دي. او بل دی ویلي و چې وروس نه ما خلاص کړی، وروس چې کله افغانستان ته راتلو هغه ویلي و چې ما ته لار راکړه، افغانستان د هغه په سر کې کور یو کور ته زه بجلي او ورور وخرڅوم، خو چې زه صرف ګرمو اوبو ته کته سم. په افغانانو وویلې چې پاکستان به څه کوي، هغه ویل چې پاکستان یوازې د ګنټې کار دی. خو افغانانو دا ایمان قبول نه کړ چې هلته زموږ پښتانه ورونه دي او هلته د اسلامي ملک د پاکستان، موږ دا نه غواړو چې غیر اسلامي ملک په یو اسلامي ملک باندې تعرض وکړي. د هغه په مقابل کې 2.5 میلیونه شهیدان موږ ورکړو د پاکستان په سر باندې. خو پاکستان ته چې کله مرتد پاکستان ته موقع په لاس ورغله، $500 امریکا ورته ومنل چې په یو ټیلر یې درکوم او د دغو پښتنو په منځ کې موږ ملک ته راتېرېږي او اډه یې ورکړه. هندوستان چې هندو هم اډه یې ورنه کړه، بنګلادیش اډه ورنه کړه، ایران شیعه اډه یې ورنه کړه. د تا پښتون ورور دومره غیرت و چې د $500 دپاره دې هغه اډه ورکړه. او موږ خو پیغور نه درکوو، تا ویلي چې امریکایان یې له ملکه وباسي، موږ دا پیغور نه درکوو، ځکه یې نه درکوو چې موږ د تنو وجود بولو. که د بنګلادیش پښتنې د ما ډېرې ښې یادې ساته ورته پاتې شوې. او هغه جې دریاب کې چې 65 جګړه کې د هندوستان سره جګړه وه او محمد ظاهر شاه خان ورته وویلي چې له اټک نه به دې خوا د هندوستان ته ویلي بمباري به نه کوي، هلته ما بچ کړی یې، تا کوم ځای زه نه یم بچ کړی، تا دښمن ته په لاس ورکړی، ما به دښمنه ساتلی. او دا د تا د سپکو خبرو د سپکو ویلو جواب زه پیغور نه درکوم. که ته تکړه تا چې به خپل بنګلادیش نه تو، او زه 10 کاله جنګېدلی یم، ما وروسته ماتې ورکړې، ما انګلستان ته ماتې ورکړې ده. او تا څه کړي دي؟ د 65 جګړه کې ما بچ کړی، ورته وایي چې دریاب یې خواته بمباري نه کوي، سمون اټک نه. او ته نن راجګېږې د پنجابي د لاس غلام یې او پښتانه ته یې چې ته څوک یې؟ لر پښتون او بر پښتون کې پاچا خان چې لالا چې پوښتنه وکړه، د سمند خان لالا چې پوښتنه وکړه دی چې هغه څه یې، او محمد خان اڅکزي ته وایي چې هغه څه یې، اسفندیار ولي خان نن بېګا څه خبرې کړي. ته پښتون کله یې؟ ته د پښتانه زوی کله یې؟ ما خیال دی تا پنجابیان مماګان دي، خفه کېږه. ما والسلام علیکم.